السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره. الله تعالی مو تل خوشحاله او کامیاب لره. دوستانو، نن در سره د کن فیکون وظیفه شریکه کوم. دا داسې وظیفه ده چې کن فیکون وظیفه ورته ویل کیږي. دا د سترګو فرب کې په دونه لږ وخت کې ستاسو هر مشکل حل کوي، ستاسو هر حاجت در پوره کوي. کن فیکون دا معنا چې ته وظیفه کوې، له هغه ځای ولاړ سوی لا نه یې، ستا حاجت به پوره کیږي، ستا مشکل به ختمیږي، ستا مقصد به پوره کیږي، او ستا دعا چې ته دعا کوې هغه دعا به پر هغه ځای باندې قبلیږي. دا یوه داسې وظیفه ده چې د ماخستن د لمانځه نه بعد کیږي. د دې په کولو سره د انسان که په لکاو حاجتونه یې هغه ټول یې پوره کیږي. که د یو چا و زړه ته نه ولیږي چې آیا دا به دا دومره حاجتونه څنګه پوره کوي، نو دی د یو ځل وازمویي، ودې کي او دغه باندې د ځان وازمویي. انشاءالله دا داسې وظیفه ده چې په لکاو حاجتونه د ده چې څومره حاجتونه یې پر دغه ځای به پوره کیږي، ځکه چې دا کن فیکون وظیفه ده. الله تعالی په کن فیکون پر هر څه باندې قادر ده. کن فیکون دا معنا اکثره وخت به خلک وایي چې کن فیکون وظیفه، نو څه معنا؟ وظیفه خو هر څوک پیژني، کن فیکون څه معنا؟ کن فیکون دا معنا چې ته الله ته وایې چې یا الله زه دومره روپو ته ضرورت لرم، ما ته یې راکړې. یا الله زه رشتې ته ضرورت لرم، نکاح ته ضرورت لرم. یا الله زما په زړه کې یو ارمان ده. یا الله زه یو حاجت لرم، ته یې را پوره کړې. دا رقم مثلا دعا کوې، الله تعالی چې خوښه شي چې در پوره کوي، نو وایي کن سه فیکون هغسې والا. یعنې داسې ووایي، داسې نه کله مو تاسو یار اراده وکړو، له ارادې نه بعد د هغه کار شروع وکړو، له شروع نه بعد هغه کار سر ته ورسوو، یا یې سر ته نه ورسېږي، خو معلومه نه ده. خو الله پاک جل جلاله چې کم کار ته اراده وکړي چې دا کار به زه کوم، یعنې دا کس ما ته دعا وکړه زه به یې مالدار کوم، نو مالدار څخه بلا مالدار د کن فیکون پر هغه ساعت کوي، پر هغه ساعت باندې هېڅ وخت نه کې لګي، ځکه پر دې باندې الله قادر ذات ده. الله تعالی پر دې باندې قادر ذات ده، داسې قادر ذات ده چې د سترګو فرق کې انسان دا سترګې یو وار پټوي، بیرته لوڅوي، تر دونه وخت اندازه یې هم زر کولی شي. الله پاک جل جلاله ته هېڅ ګرانه نه ده. نو دوستانو، کم حاجت چې لرئ هغه په خپل ذهن کې، کم مقصد چې لرئ هغه په خپل ذهن کې چې کېږدئ، له هغه نه بعد دا وظیفه وکړئ. الله تعالی جل جلاله یو داسې ذات ده چې د انسان د زړه هر راز هغه ته معلوم ده. د انسان په زړه کې چې کم څه دي په هغو ټول الله تعالی خبر ده، الله تعالی یې اوري. نو انسان باید خپل هغه څه ټول له الله سره شریک کړي، نه له بنده سره. زمونږ او ستاسو کمزوري دغه ده، زمونږ او ستاسو حاجات چې نه پوره کېږي، زمونږ او ستاسو پر الله باندې یقین نه ده مضبوط، بروسه مې نه ده مضبوطه، توکل مې نه ده مضبوط. د چا چې یقین مضبوط نه وي، د چا چې توکل مضبوط نه وي، د هغه به خامخا وظیفه کې کمی راځي، وظیفه به یې زر نه تاثیر کوي. نو د کم انسان چې یقین عقیده مضبوطه سوه، هغه چې کله وظیفه کوي، وظیفه یې ډېر زر تاثیر کوي. په دغه وظیفه کولو سره د انسان رزق هم ډېرېږي. په دغه وظیفه کولو سره د انسان په زړه کې چې څومره جایز خواهشات یې هغه هم پوره کېږي. په دغه وظیفه سره چې الله پاک جل جلاله پر انسان باندې مهربانه شي، د انسان ټول چفه کارونه سمیږي، د انسان ټول مشکلات حل کېږي. دوستانو، دا یو داسې عمل ده چې ستاسو په خدمت کې زه نن حاضر یم له دې عمل سره. دا عمل داسې یو عمل ده چې انشاءالله کم مطلب لپاره چې یې وکړئ هغه مطلب، کم مقصد لپاره چې یې وکړئ هغه مقصد، کم حاجت لپاره چې یې وکړئ هغه حاجت به ستاسو قبلیږي، هغه به پوره کېږي. دوستانو، دا وظیفه د ماخستن له لمانځه نه بعد کېږي. 2 رکعته صلات حاجت ورسره ده، یعنې د لمونځ د حاجت. لمونځ د حاجت دا معنا چې ته هر حاجت لرې هغه به پوره کېږي، چې ته هر خواهش لرې هغه به پوره کېږي، چې ته هر مقصد لرې هغه به پوره کېږي. طریقه یې در سره شریکه کوم. دوستانو، اسانه عمل ده او اسانه وظیفه ده. هېڅ کله
سخته نه ده، مه یې پر ځان باندې سخته کوئ. انشاءالله دعاګانې به راته وکړئ. وظیفې طریقه دا ده چې ماخستن لمونځ وسو په خپل کور کې که مو اودس و صحیح ده، خو که بل اودس د هغه لپاره وکړئ خو په بیا ډېره ښه خبره ده. په سنت طریقه به اودس وکړئ، پر ښه سم صفا ځای باندې به 2 رکعاته لمونځ د صلات حاجت نیت وتړئ. نیت به دا رقم کوئ، نیت کوم زړه له خلاصه لمونځ کوم 2 رکعاته صلات حاجت په دې حاضر وخت د ماخستن مخ مې کو پر لوري د کعبې شریفې خواته الله اکبر. کله چې مو نیت وتړئ چې ولغدالین امین ووایاست، له هغه نه بعد له ولغدالین امین نه بعد به تاسو راولاړ سئ په دغه جې کې به قل هو الله شریفه تقریبا 10 واره ووایاست. 10 واره ووایاست. دا یو رکعت به وکړئ، په دې بل رکعت کې به قل هو الله شریفه 9 واره ووایاست. چې 9 واره مې وویله، سجده مې وکړه، سلام مې وګرځوئ، له لمانځه څخه فارغه سواست، له هغه نه بعد به دا وظیفه شروع کړئ. ګورئ وظیفه ډېره اسانه او مجربه عمل ده، ډېر طاقتور عمل ده. وظیفه دا وظیفه ده چې شروع به یې کوئ، دا وظیفه یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 1000 واره به ووایاست. داسې کله تاسو 1000 واره وویله، له هغه نه بعد به د خپل حاجت لپاره دعا وکړئ، انشاءالله الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کړي. وظیفه زه لاندې په کمنټ کې هم درکوم، هلته یې هم وګورئ که مو نه سوی زده کولی. یا مسبب الاسباب دغه وظیفه ده، اسانه عمل د 1000 واره چې ووایاست، د خپل حاجت لپاره دعا وغواړئ له الله تعالی څخه، الله تعالی به ستاسو حاجت در پوره کړي، کن فیکون کې در پوره کوي. ځکه چې الله تعالی داسې ذات ته چې هر کار ته اراده وکړي هغه کن فیکون کې کوي، او دا وظیفه هم ده د کن فیکون وظیفه. دوستانو دا وظیفه و د کن فیکون الله تعالی دې وکړي چې ستاسو خوښه سوې وي، او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او خپله یې هم وکړئ. پر الله تعالی مو سپارم، تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم.